ټي ټي پی د الخندق په نامه د پسرلني عملیاتو اعلان وکړ. سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د پښتو نیوز څخه د نن ورځې خبر ته. بسم الله الرحمن الرحیم. ټي ټي پی د الخندق په نامه د پسرلنیو عملیاتو اعلان وکړ. تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د 2015 کال لپاره د الخندق په نامه د پسرلنیو عملیاتو اعلان وکړ. دغه ډلې ګواښ کړی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو پر ضد به په خپلو بریدونو کې بدلون او زیاتوالی راولي. د ټي ټي پی په اعلامیه کې چې له رسنیو سره شریکه شوې راغلي چې دغه عملیاتو ته د الخندق نوم د پراخو مشورو نه وروسته ټاکلی دی. په اعلامیه کې راغلي چې په نوي کال کې به په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راولي. ټي ټي پی په دغه اعلامیه کې د پاکستان له خلکو غوښتي چې د دوی ملاتړ وکړي. تحریک طالبان پاکستان پر ډیورن فرضي کرښې د پښتونخوا ته څیرمه په سیمو کې فعالیت لري او د کوچنیو وسلوالو ډلو ټولګه ده. پاکستان ادعا کوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې مرکزونه لري او له دغه هیواد څخه په پاکستان کې بریدونه پلان کوي، خو اسلامي امارت دا تورونه ردوي. اسلامي امارت وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي. یاده دې وي چې په 2024 کال کې پاکستان د عزم استحکام پوځي عملیات پیل کړل چې موخه یې د ټي ټي پی د مشرانو له منځه وړل و، خو دا عملیات له دې کبله چې له نیوکو سره مخ شول چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلي راپورونه خپاره شول. د ټي ټي پی د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه تر اوسه د پاکستان حکومت کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو د پاکستان پوځ بار بار ویلي چې د وسلوالو د له منځه وړلو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او هیڅ وسلوالې ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې پاکستان نام نه کړي.